نن سبا د قربانۍ ورځې نږدې دي، د دې وجې نه ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې ما سره 2 توله سونه ده، 3 توله سونه ده او 100,000 روپۍ دي را سره، 10,000 روپۍ دي را سره، 40,000 روپۍ دي را سره، آیا په ما باندې قرباني واجب ده؟ قرباني را باندې واجب نه ده. نو دې جواب دا دی چې د زکات دپاره کم نصاب دی هغه د قربانۍ دپاره هم نصاب دی. په کم کس چې زکات واجب دی فرض دی په هغه باندې قرباني هم فرض ده، یعنی کم کس صاحب نصاب دی په هغه باندې قرباني واجب ده. خو د زکات د نصاب او د قربانۍ د نصاب په منځ کې 2 فرقونه دي. څو فرقونه دي ګالي صاحب؟ 2 فرقونه دي. یو فرق دا دی د زکات دپاره حولاني حول شرط دی چې کله په نصاب باندې کال تیر شي نو زکات به در باندې فرض شي، زکات به بیا خامخا ورکړي. خو قربانۍ دپاره دا شرط نه دی. پیښې که تا سره بالفرض د اختر په ورځ هم چې کوم دی نصاب پوره شولو، د اختر په ورځ هم در سره څه پوره شو؟ نصاب پوره شو. بالفرض 9 توله سونه در سره راغله، 52 توله چاندي در سره راغله، یا د دې نه علاوه 50,000 روپۍ د نن حساب سره 50,000 روپۍ در سره راغلې، نو په تا باندې قرباني څه شوله؟ واجب شو. وګوره دې کې کال نه دی تېر شوی، بهش قرباني در باندې څه شوه؟ او زکات در باندې لا واجب نه دی، ځکه چې زکات اله فرض کېږي اله واجبېږي چې څو شي؟ حولان حول شي، یعنی کال پوره تېر شي. یو فرق یې دا دی. دویم نمبر فرق چې کوم دی قاري صاحب، هغه د قربانۍ او د زکات په منځ کې هغه د مالی نامي شرط دی چې د زکات دپاره مالی نامي داسې مال چې هغه بړوتري کوي، داسې مال چې هغه څه کوي؟ بړوتري کوي. پوه شئ؟ نو دا در باندې چې بړوتري کوي هغه مال باندې زکات واجبېږي، جبکې د قربانۍ دپاره چې کوم دی د بړوتري والا شرط نشته. داسې څیز چې هغه ستا په کور کې وي او زائد ضرورت وي، بالفرض ستا په کور کې د 1 فرج ضرورت دی، ٹھیک شو؟ او تا سره په کور کې 2 فرجونه دي. څو فرجونه دي؟ 2 فرجونه دي. یو ستا د ضرورت دی او یو در سره زیاتی پروت دی. نو اوس دا فرج دا مالی نامي نه دی، دا مالی نامي نه دی، ٹھیک شو؟ خو دې کې چې کوم دی تا سره بالفرض 50,000 روپۍ دي، 9,000 روپۍ په نصاب کې کم دي. نو هلته کې چې تا وکتل تا سره فرج زیاتی در سره پروت دی، یا در سره کور کې اسلحه پرته ده، تا ته چې کوم دی د 1 کلاشنکوف ضرورت دی د څوکۍ دپاره او تا سره په کور کې 4 پراته دي. پوه شو؟ نو دا یو ستا ضرورت شو او دا 3 ستا ضرورت نو اوس وګوره دا مالی نامي نه دی خو په نصاب کې به څه کي؟ شاملي. نو به هر حال د زکات او د قربانۍ په منځ کې د زکات او د قربانۍ د نصاب په منځ کې 2 فرقونه. یو حولاني حول یعنی د کال تېرېدل د زکات دپاره شرط دی، د قربانۍ دپاره شرط نه دی. دویم نمبر شرط چې کوم دی هغه د زکات دپاره مالی نامي دی، جبکې د قربانۍ دپاره د مالی نامي شرط نشته دی. اوس هغه نصاب کم یو دی؟ نو یاد ساتئ مونږه د زکات نصاب په دې نوم باندې د زکات نصاب مکمل تفصیل DN نمبر 14 یعنی درس نمبر 14 چې تاسو د حساب ورکوئ د زکات نصاب DN 14 نو تاسو ته به د زکات مکمل نصاب راشي. دغه نصاب د قربانۍ لپاره هم دی. به هر حال خبره واضحه ده چې په کومو کسانو باندې زکات واجب دی په هغې باندې قرباني هم واجب ده. کم کس چې صاحب نصاب دی په هغه باندې قرباني واجبېږي، غریبانانو باندې قرباني نشته.